د ښوونې روزنې خبرتیا ولسونو غږ تر چارواکو رسولو په موخه عمر راډیو د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې خپل نشرات پیل کړل. د یادې راډیو مسؤلین وایي عمر راډیو به د اسلام، افغانستان قوانینو، ارزښتونه او ګټو ته په کتو د ولس لپاره خپرونې کوي. دغه راډیو به د ځوانانو، د حکومت، د ولسونو د ملت ترمنځ یو د همغږۍ ښه پل وي. موږ باور لرو چې عمر راډیو یوازې د راډیو د پرانیست مراسم نه، بلکې موږ یو نوي باب ته داخل شولو چې د ولس لپاره یو خدمت ولرو، یو خدمت وکړو. د یاد ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین زیاتوي دا د خوښۍ ځای دی چې یاد راډیو په سید آباد ولسوالۍ کې نشرات پیل کړل. دوی وایي چې رسنیو د ولسونو د روزنې او ناوړه دودونو په له منځه وړلو کې مثبت رول لوبولی دی. عمر غږ راډیو جوړه شوله، په دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو. میدان وردګ ولایت مجاهد غیور ولس ټولو ته یې مبارکي وایو. کوم چې جای انتخاب کړی ده سید آباد هغه ساحه ده چې د اشغالګرو امریکایانو ناټو کې ملا ماته شوله. او په مجموع کې به بیا دا خبره وکړم چې د موږ د دغه ولایت څونه رسنۍ دي په ښه کیفیت کې دي، ښه نشریات دي. د میدان وردګ راډیو امیر د عمر راډیو په پرانیز غونډه کې وویل دا د ولسونو لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده او زیاته یې کړه چې باید لا نورو رسنیو ته هم زمینه برابره شي. موږ او تاسې مسلمانانو ته لازمه ده چې دغه خپل ولس، دغه خپل مخاطبین یا دغه خپل مسلمانان له پردیو محتواو چې ژغورو، هغه به یو رسنیز شور جوړوو تر څو وکولی سو هغه خپله محتوا، خپل فکر او خپل ارزښتونه په ډیر شوق او شور سره تر دې خلکو ورسوو. د میدان وردګ ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي دغه ولایت کې 11 انځوریزې، غږیزې او چاپي رسنۍ په بېلابېلو برخو کې خپرونې کوي.